د هر مقصد او د هر حاجت د پاره د حسبنا الله و نعم الوکیل د وظیفه کراونسئ چې څومره حاجتونه دي او څومره مقصدونه د ستاسو وي. رب العالمین به تاسو په هغه تمامو حاجتونو او تمامو مقاصدو کې به رب العالمین کامیاب کړي. رب العالمین به ورته غیبي اسباب برابري او د ستا حاجتونه او د ستا مشکلات به رب العالمین ختمي. څومره مقاصد چې د ستا وي نو رب العالمین به د ستا تمام مقاصد پوره کړي. محترمو، حسبنا الله و نعم الوکیل دا یو ډیره زیاته مبارکه وظیفه ده او د دې وظیفې نه هغه خلک خبر دي کومو خلکو چې دا وظیفه کړې ده. د هر حاجت دا پوره کېدو دپاره په دې کې یو ډېر لوی تاثیر پروت دی او دا زړه د هر یو ارمان دا پوره کولو دپاره هم دا وظیفه که تاسو راونیسئ نه د ستا د زړه چې څونه ارمانونه وي رب العالمین به د هغه تمام ارمانونه ختم کړي. تعداد انتهایی کم دی، څلورکم سل پیرې ویل دي. که سل پیرې ووایې نو ډېره ښه ده، بلکې سل پیرې ووایه نو ډېر انتهایی کم تعداد دی او فواید او برکات یې څومره دي. دومره لوی برکت دی که انسان شروع وکړي ستا په زړه کې به ډېر زیات ارمانونه وي، ډېر زیات داسې حاجتونه به وي چې لا تر اوسه پورې د ستا هغه یو حاجت هم نه وي پوره شوی. خو که دا وظیفه راونیسئ نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین ستا هر قسم حاجت پوره کړي، ستا د زړه هر قسم ارمان به رب العالمین پوره کړي. نو راځئ محترمو، زه درته یو څو حاجتونه ښیم چې دا موږ د کم حاجاتو دپاره کولی شو. یو انسان دی او په هغه باندې قرض راوختی دی او قرضونه پرې دومره راوختی دي چې ده دا سټ یې بلکل راګیر کړی دی. دا قرضونو د الله سره ډېر سخت پریشان راغلی دی، چا سره سترګې قدرې نشي لګولی. نو که دا وظیفه وله راونیسي د غرونو برابر قرضونه دې ولې نه وي، انشاءالله چې د دې عمل په برکت باندې به رب العالمین تمام قرضونه ختم کړي. تمام قرضونو ته به رب العالمین غیبي اسباب برابري او تمام قرضونه به رب العالمین ختموي. یا د چا روزي ده او لنډه تنګه ده، زمونږ زیاتتر روزې هغه زیاتتر چې څومره مسایل وي هغه د رزق وي. د چا روزي لنډه تنګه ده نو که د رزق ده پراخه کولو دپاره هم دا وظیفه راونیسئ نو ډېر زیات عجیب او غریب برکات او فواید به په خپله باندې څه کړي، روزي به د رب العالمین ډېره زیاته پراخه کړي او داسې ډېره به درته پراخه کړي چې ځان سره به ځای کولې قدرې خوب نشي. او دا بلکل چې کوم دی حقیقت دی، ولې په دې کلماتو کې رب العالمین یو ډېر لوی پاور یې ښودلی. یو بل انسان دی او دا هغه کاروبار نشته او نوکري ورته نه میلاویږي او په زړه کې دا خواهش دی چې یاره ما ته کاروبار میلاو شي، په ښکلي ځای کې ما ته نوکري میلاو شي. نو که هغه یو انسان هم دا وظیفه راونیسي انشاءالله چې په مناسب ځای کې به هغو ته کاروبار هم میلاو شي او مناسب ځای کې به هغو ته چې کوم دی هغو ته به روزي هم میلاو شي. یو کس دی د غریبۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی دی، لکه د بعضې کسانو غریبي انتهایي بلکل انتها ته رسېدلی وي، دومره زیاته شي غریبي په انسان باندې چې انسان دغه مرګ ته تیار وي، بیا د خپل زندګۍ باندې بیا تنګي. نو که چا غریبي بلکل داسې وي چې بلکل انتها ته رسېدلی وي او هغه هم دا وظیفه راونیسي حسبنا الله و نعم الوکیل، رب العالمین به دا غریبي په مالدارۍ باندې بدله کړي. یو انسان په سخت مشکلاتو وختونو کې ګر شوی دی، په سخت مشکل وخت کې حسبنا الله و نعم الوکیل وظیفه رونیسه، الله به د هغه مشکل زر تر زره سیدې اسان کړي. یا د یو مصیبت دا راپېښېدو اندېښنه ده چېرته مصیبت را باندې رانشي، په یو آفت کې ګیر نشمه، مصیبتونه را باندې رانشي، که د هغې دپاره هم تاسو حسبنا الله و نعم الوکیل وظیفه رونیسئ انشاءالله چې د هر قسم مصیبت نه به د رب العالمین ساتي، هر هغه څیز نه به د رب العالمین ساتي چې هغه تاسو ته تکلیف درکوي، د هر تکلیف دېخ څیز نه به د رب العالمین محفوظ ساتي. محترمو، دا یو څو چې کوم دغو د هر چا جدا جدا وي حاجت، یو څو درته مو وویله، دې نه علاوه دا چې ستاسو په زړه کې کوم یو ارمان یعنې رشته، د بعضې کسانو په زړه کې دغه ارمان وي چې ما ته په ښکلي ځای کې رشته میلاو شي، نو که هغوی هم د رشتې د حصول دپاره دا وظیفه راونیسي
ان شاء الله چې په مناسب ځای کې ورته رب العالمین رشته ورکړي او داسې ځای کې به ورکړي چې د دوی د نامې جامې خلک به وي، بالکل د دوی سره به مناسب رشته وي. نو محترم راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه د دې وظیفې انتهایي اسانه ده. دې سره 5 واړه وخته مونځ به تاسو پابندۍ سره کوئ او د هر مونځ نه پس به څلورکم سل پیرې حسبنا الله و نعم الوکیل دا به تاسو وایئ. حسبنا الله و نعم الوکیل وظیفه به کوئ. اکو کیدای شي نو به سل پیرې پوره کړئ او څلور پیرې دي. مخکې او وروسته به اوه کارته درود شریف وي، په میاشت کې سل پیرې حسبنا الله و نعم الوکیل دغه به وي. د ماسخوتن د مانځه نه پس یا د ماښام د مانځه نه پس چې بالکل د هر څه نه فارغ شي، په یو ځان له ځای کې به کښېنئ. ځان له به تسبیح پیدا کړي یا به ځان له کاونټر پیدا کړي یا به ځان له اډوکي پیدا کړي او په هغې باندې به تاسو 2000 کرته حسبنا الله و نعم الوکیل وایي. چاته د ماښام د دغه نه پس مانځه نه پس اساني د ماښام مانځه نه پس دې وکړي دا وظیفه بالکل. او که چاته د ماښام د مانځه نه پس تکلیف وي، د ماسخوتن د مانځه نه پس خو هر سړی فارغ وي، نو د ماسخوتن د مانځه نه پس وکړي. دا عمل دا به موږ تر کومې پورې کوو؟ نو چې تر څو پورې زموږ حاجت پوره شوی نه وي، دا به تر د هغه وخته پورې کوو. خصوصا تر د یو هفتې پورې مسلسل په دغه سره وکړئ. دا کومه طریقه چې ورته ما ښودله په دې طریقې سره وکړئ. په یو هفتې کې دننه به تاسو په خپله هر څه په خپلو سترګو باندې ووینئ. حاجتونه به د رب العالمین د غیبو نه پوره کوي، د زړه ارمانونه به د رب العالمین د غیبو نه پوره کوي. غیبي اسباب ورته رب العالمین چې کوم دی هغه ورته برابروي او د ستاسو تمام حاجتونه به چې څومره وي هغه به رب العالمین د غیبو نه پوره کوي. څومره مقاصد وي په تمام مقاصدو کې به د رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره چې کوم دی هغې کې به دې کامیاب کړي. که څه مشکل مصیبت کې ګیرئ نو الله جل جلاله به دې د دې وظیفې په برکت سره د هر قسم مشکل، د هر قسم مصیبت، د هر قسم هغه دغه د تکلیف او مصیبت چې د هغې دغه یره وي چې دا موږ ته چېرته کې را نشي راپېښ نشي، رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره د هغې نه ساتي. هر یو غم او هم د ټولو نه به د رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره چې کوم دی د دې نه به د رب العالمین محفوظ ساتي. که رشته دیني انشاءالله چې تاسو ته به زر تر زره د دې وظیفې په برکت سره چې کوم دی رشته میلو شي. قرضونه د باندې دي د هغې دپاره رونیسئ، قرضونه به د رب العالمین ختم کړي. رزق نه پریشانې دا وظیفه راونیسه، روزي به د الله پراخه کړي. غریبۍ نه پریشانې دا وظیفه راونیسه، الله جل شانه به د مالداره کړي. ان تر دې د ټولو حاجتونو دپاره صرف واحد دغه یو وظیفه ده. نو دا وظیفه ډېره زیاته اسانه هم ده، حسبنا الله و نعم الوکیل. نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د هر جایز دغه د چې کوم حاجت دپاره دا وظیفه تاسو بالکل کولی شئ. د دې تاسو ته مکمل اجازت دی.